افغاني او ایرانی چارواکو تایید کړي چې په چهارشنبه په نیمروز ولایت کې له ایران سره پر ګډه پوله د طالبانو ایرانی ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته ختمه شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې نښته د ناسم پوهاوي له کبله رامنځته شوې، خو د دواړو لورو لخوا په همغږۍ ختمه شوې ده. په کابل کې د ایران سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان صحیح خطیبزاده له قوله لیکلي پر ګډه پوله د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف له امله نښته شوې، خو دواړو لورو په همغږۍ ختمه شوې ده. ایرانی چارواکو یا هم افغان طالبانو تر اوسه لا وضاحت نه ده ورکړی چې اختلاف څنګه او پر کومه موضوع رامنځ. د تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپاه پاسداران ډلې ته نږدې بلل کېږي دا خبر تایید کړی وایي نښته د شغالیک سیمه کې رامنځته شوې ده. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې په دغه نښته کې ایراني ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. همداراز ځینې خبري شبکې ادعا کوي چې له دې نښتې وروسته یو شمېر ایراني ځواکونه د طالبانو له لوري نیول شوي دي. همداراز ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې ښیي طالبانو د ایراني ځواکونو ځینې پوستې نیولې دي. افغانستان نیمروز ولایت د ایران له سیستان بلوچستان سره پر ګډه پوله پروت ده. پر دغه پوله د انساني قاچاق ترڅنګ د نشهیي توکو قاچاق هم کیږي او همداراز د افغانستان د هلمند او هریرود سیندونو اوبه هم له همدې سیمې ایران ته داخلیږي. په سیمه کې وچکالي، د اوبو کمښت او د قاچاقبرو فعالیتونه هغه ستونزې دي چې له کبله یې پخوا هم دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې رامنځته شوې وي. ما با هر تجاوزگر خاطر نشان می سازیم که هر کسی اگر به چشم کجشون افغانستان سعی بکنه به انجام مواجه میشه که امروز آمریکایی ها مواجه شدند. جنگ و درگیری لحظه به لحظه بین طالبان و کشور ایران شدیدتر میشه. خداوند خودش بخیر کنه. مقصد من خودم تو ایران بزرگ شدم، چون ایرانی‌ها رو دوست دارم، ازشون خوبی دیدم، میخوام بهشون خوبی کنم. دولت قبلی افغانستان سربازهاش زنگ میزدن میگفتن فرمانده ما لب مرز هستیم، به مرز ما تجاوز شده، اجازه جنگ داریم یا نه؟ ولی طالب متاسفانه اینجوری نیست. ایرانی‌های عزیز بدونید کجا پا گذاشتید. طالب میره خودش شخصا همه کارو تموم میکنه، بعد زنگ میزنه به فرماندهش میگه همه چی اوکیه، صلح برقرار شد، چند تا سرم داریم اونا رو برات میارم. بدونید کجا دارید پا میذارید. مرز رو رد کردید دیگه. افغانستان یه مش آدم بی غیرت سر صندلی‌ها نشستن. ما خود ما افغانا اینا خوشمون نمیاد، ولی حالات دفاعیمون رو یه همچین آدمایی میتونن جمع کنن. بفهمید اینا قبلی ها نیستن. به خدا اینا به ما هم رحم نمیکنن، شما رو که اصلا نمیشناسن. الحمدلله مشکل نیست. دا ایران شهر ته ورسېدو وروره، درې پوستې فتح شولې انشاءالله وروره، هېڅ مشکل نشته. انډیوالان ټوله ځای پر ځای دي سره، درې پوستې مې ور فتح کړې، دا یې اوس ایران شهر کې ګرځي وروره، هېڅ مشکل نشته وروره.